وبارك وسلم عليه. والحياء شعبة من الإيمان. د حدیث مبارک آخرنۍ جمله چې پرون پاتې وه، حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ایمان څو شپېته یا څو اویا شعبې ده. بیا وی والحیاء شعبة من الإیمان، حیا هم یوه شعبه ده د ایمان. اوس پوښتنه دا ده چې ایمان څو شپېته شعبې ده، په دا څو شپېتو کې خو حیا هم داخله ده. د حیا یو ګوښې بیا ولې ذکر کړه چې والحیاء شعبة من الایمان ذکر کیږي؟ نو جواب دا د حیا یې ځکه ګوښې ذکر کړه چې حیا یو داسې شعبه ده که په چا کې دغه حیا راغله دا معین او ممید په ټولو شعبو د ایمان ده، بیا په ټول ایمان دغه انسان عمل کړی شي. نو حیا شعبتون کې تنوین د تعظیم د پاره ده، یو عظیمه شعبه ده د ایمان. ولی حیا چاته ویل کېږي؟ امام راغب یې حیا انقباض نفس عن القبائح وتركه لاجل ذلك. د انسان باطن چې صفاوي، چې کله هم ناروا عمل اقدام وکي الته نفس کې قبض راځي، بندښت راځي. د دغه وجنه هغه بد کار بیا نه کوي. اوس دین دوه جزء دی، مامور به منهی عنه. د مامور به ترک قبیح ده، لمونځ پرېښودل، روژه خوړل، زکات نه ورکول، حج نه کول، دا قبیح ده. په چا کې چې حیا یې دغه قبیح کار نه کوي، مامور به کی، لمونځ، روژه، زکات هر شی به کی. زنا او غلا او دروغ او غیبت او رشوت او سود او چې نور څومره ګناوې دي هغو بیا کړن قبیح ده. چې په چا کې حیا موجود دی، قبیح کار نه کوي، بد کار نه کوي، بیا ګناه نه کوي. نو چې په چا کې حیا راغله ټول مامور به په ځای کوي، ځکه ترک قبیح ده، قبیح کار خدای نه کوي. او د ټولو مناهیو نه به ځان ساتي، ځکه د مناهیو کړن قبیح ده، او حیا چې په چا کې موجود دی هغه قبیح کار نه کوي. نو ځکه دا ګوښې ذکر کړه چې دا یو شعبه عظیمه ده د ایمان. یا څوک وایي د حیا اختصاص د دې په خاطر وکړو چې چا به دا خیال کوو چې حیا خو یو امر فطري ده چې په انسان کې خدای پاک پیدا کړی وي، دا به د ایمان جز نه وي. ولې ایمان او شعب د ایمان دا ټول هغه امور دي چې هغه ته خدای پاک انسان ته په هغو باندې ثواب ورکوي. ثواب چې ورکول کېږي په کسب د انسان ورکول کېږي، کوم کسب چې اختیاري وي. ته چې په خپل اختیار لمونځ وکړې، روژه ونیسې، زکات ورکړې، حج وکړې، صدقې وکړې، جهاد وکړې، علم وکړې، هر کار چې ته په خپله خوښه او په خپل اختیار کوې نو الله تعالی په هغه باندې ثواب ورکوي. حیا چې امر فطري ده، خلقتاً په انسان کې ده، د تا کسب نه ده، نو بیا په دغه باندې څنګه ثواب ورکړی شي؟ نو چا خیال دا و چې دا به شعبه د ایمان نه وي، ځکه یې تصریح وکړه چې نه والحیاء شعبة من الایمان، حیا شعبه ده د ایمان. نو چې دا شی دسته خو دغه پوښتنه ده چې ایمان خو کسبي وي، حیا خو کسبي نه ده، بیا نو څنګه شعبه د ایمان بلل کېږي؟ و یو حیا ده، یو عمل په حیا ده. دوه شی دي. د انسان په فطرت کې خدای پاک ښه صفات پیدا کړي دي، خو ډیر خلک په هغو عمل نه کوي. پیدا دي په هر انسان کې، الناس کالمعادن، خو لیکن عمل نه پکوي. د عمل خو اختیاري ده. موږ نه شریعت عمل په حیا غواړي چې دا فطري او صفت په تا کې موجود ده، په دغه عمل وکړه. لکه حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې ترمذي روایت ده، یوه ورځ یې وویلې استحیوا من الله حق الحیا، تاسې حیا وکئ د خدای پاک نه په حق حیا سره. حضرت ابن مسعود رضی الله عنه یې وقلنا یا رسول الله انا نستحي والحمد لله. موږ ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ کې حیا شته الحمدلله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته لیس ذاک،
دغه فطري حیا نه درته ښیم. حیا څه شي ته ویل کېږي؟ لکن الحیا ان تحفظ رأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. حیا دا ته ویل کېږي چې سر او په سر کې چې څومره اندامونه دي دا ټول د ګناهونو وساتي. سترګې غلط نه کې استعمال، غوږ غلط نه کې استعمال، ژبه غلطه نه کې استعمال، خوله خوړل حرام ونه خوري غلط نه کې استعمال. او خېټه پورې چې څومره اندامونه دي، لاسونه په خېټه پورې نښتي دي، عورت په خېټه پورې نښتي دي، پښې په خېټه پورې نښتي دي، چې دا غلط نه کې استعمال. او مرګ په یاده او زړښت په یاده چې دغه اډوکې به وراسته کېږي، ایرې کېږي به دماغ. او دغه چې څوک په یاد کې آخرت ورپام شي، چا چې اراده د آخرت شو چې خدای مې هغه ابدي کور برابر کړي، بیا د دنیا زینت پرېږدي. اوس نو چې دا شی ټول موجود شو، اندامونه دې هم ټول وساتل د ګناهو نه، آخرت دې مې یاد کړه، د ګناه خواهشات هم تر کړه، پس د هغه نه حیا ورته ویل کېږي چې دا حیا د حق حیا. نو دا عمل په حیا باندې دا اختیاري ده، دا یو شعبه ده د شعبه د ایمان نه. شانور شاه کشمیری رحمه الله وی یو د ایمان مبادی دي، یو ایمان ده. مبادی د ایمان د ایمان نه مقدم دي، لکه امانت داری، لکه حیا. دا د انسان فطري صفات دي. د ایمان نه مخکې چې سړی له مؤمن نه په هغه کې دا صفات موجود وي. خو بعضې داسې امور دي چې د ایمان نه بعد پیدا کېږي، لکه لمونځ او روژه او زکات او دا شیان. اوس نو کوم امور چې مبادی د ایمان دي، د ایمان نه مخکې یا پیدا دي، شریعت په یغو کې د تاکید کوي د دوام چې دغه امانتداري چې خدای پاک پتا کې پیدا کړي په دغه کې تغییر رانه ولې. لکه یا ایها الذین آمنو آمینو، ای مؤمنه په ایمان کلک شه تر مرګ پورې، د امانتداري باندې وفاداری وکړه. تاکید کوي لا ایمان لمن لا امانت له. نو دغه حیا ده که امانتداري ده، مبادی د ایمان دي، خو شریعت دې موږ نه دوام اوس غواړي، تاکید کوي چې دغه درنه ضایع نشي. شبیر احمد عثماني صاحب وایي د حیا چې دا اوس کومه معنا موږ ذکر کړه، دا په واقع کې د احسان چې نن په مسلم شریف کې را روان ده، ان تعبد الله کأنک تراه، دیغه مفهوم دا یو دی چې د نبی علیہ السلام نه حضرت جبرائیل علیہ السلام پوښتنه کوي چې اخلاص احسان څه ته وایي. دوی ورته چې ته د الله عبادت داسې کې لکه رب کریم چې په سترګو وینې، که ته یې نه وینې خدا سوچ که دی خو مې ویني. نور به تشریح نن په سبق کې ان شاء الله که ورسېدو په مسلم کې کوو. خدا چې انسان دغه خیال کی چې الله مې ویني، بیا چې دغه انسان عبادت کی ظاهری او باطنی شرایط المانځه ټول په ځان کې راولي، حتی الوسع کني راولي. ولې خو استحضار دې خبره چې الله تعالی ما ویني، په زړه مې خبر ده، په ژبه مې خبر ده، په سترګو مې خبر ده. که سترګې غلط کم د سجدې د ځای نه بل طرف ته ګورم، التفات کوم هم الله مې ویني. که زړه کې نور سوچونه کوم هم الله مې ویني. ظاهری او باطنی ټول شرایط مرعي کوي. وای هغه معنا د حیا ده. اوس نو څوک چې دغه سوچ کوي چې الله تعالی ما ویني، نو دغه انسان بیا د خدای پاک امر نه تر کوي، حیا ورته درېږي چې الله مې ویني، زه ترګل نو دایره المنځ وکړم، زه یې پرېږدم. چې دا سوچ د چا سره وي چې الله تعالی مې ویني، بیا غلا نه کی. ولې چې غلا کی یا زنا کی یا بل ګناه کی، خو دغه سوچ چې الله تعالی مې ویني، موږ د بنده د وړاندې ګناه کو. ولې نه کو د دغه بنده نه شرمېږو چې نه د موږ خالق ده، نه مالک ده، نه رازق ده، نه جنت په اختیار کې ده، نه دوزخ په اختیار کې ده، نه د موږ مرګ په اختیار کې ده، نه د موږ ژوند په اختیار کې ده. څوک چې دا سوچ وکړي چې د ما خالق، د ما مالک، د ما رازق، د دنیا او د آخرت مالک، د جنت او د دوزخ مالک، د ما د هر څه مالک، هغه ما ویني، بیا ګناه کوي.
خو دغه کیفیت چې په هر حال کې چې مامور به حکم ورته کېږي الله یې په یاد وي، چې ګناه باندې وس بریږي الله یې په یاد وي، د الله د حکم خلاف نه کوي، دا هلته پیدا کېږي وایي چې څوک دوام علی ذکر وکړي، ذکر ډېر کوي. کوم انسان چې د ذکر نه غافل وي وایي دا کار د نفس د شیطان وګرځي، ځکه د شیطان نه د نفس د اغوا او د ګمراهي نه حجاب خدای پاک ذکر پیدا کړی. موږ تاسو د زورادۍ په سر کې لیوې د بسم الله پر راوړلو کې چې دا ذکر راوړي چې چیرې د الله نوم واخیستی شي شیطان یذوب کما یذوب الرصاص فی النار، شیطان ویلې کېږي هلته. اوس د شیطان نه د خلاصېدن لار ذکر دی الله تعالی ده. دا چې څوک ذکر ډیر کوي دوام په ذکر موجود شي بیا کیفیت ملکې د استحضار ورته پیدا شي، بیا الله تعالی نه ویریږي. او چې الله تعالی نه ویریږي وخت المنظر راغی د استحیا ورته درېږي چې خدا د الله تعالی مې ویني ځکه لمونځ پرېږدم، خفه کېږي، ناراضه کېږي، ما ته په غضب کېږي چې په ګناه بر شي دستي. حضرت جنید بغدادي رحمه الله هغه د حیا بیا تعریف داسې کوي: حالة تتولد من رؤية الآراء ورؤية التقصير. دا یو انسان کې یو حالت چې پیدا کېږي چې د خدای متعال د نعمتو استحضار وکړي او د خپلو تقصیراتو استحضار وکړي. چې انسان دا سوچ وکړي چې د خدای متعال په ما څومره احسان ده، د رب کریم نعمتونه وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. الله وی دومره نعمتونه مې در باندې دي که شمیرلی نه شئ. اوس نو د الله نعمتونه دومره ډېر او خدای مې دې په حال رحم وکړي د موږ بیا ګناوې دومره ډېرې. دا چې انسان لږ عقل ولري هغه څوک چې په تا احسان کوي ته مخامخ د هغه سره بې ادبي کوې، دا احسان ته چې ورپام شي چې خو پرون یې ما سره دا احسان وکړ نن مې بې ادبي وکړه دستي خجالت کېږي، د ځان سره په خپله خجالت دغه ته حیا ویلی کېږي. خو لیکن دا کیفیت بیا دلته پیدا کېږي چې سړی تصور د انعاماتو الهیه وکوي، د احساناتو الهیه وکوي او د خپلو تقصیراتو کوي چې د خدای متعال په ما څومره احسان ده او په ما کې څومره تقصیر ده. خو افسوس خبره دا ده چې موږ د دنیا د یو کنکي کار دپاره څو شپې سوچونه کوو چې دا واخلم که نه یې واخلم، پلانکي ځای ته لاړ شم که نه شم لاړ. یو کنکی کار وي ګټه او تاوان هر شی سنجوو تر څو اقدام نه کوو. اما د خدای پاک سره د معاملو په باب باندې موږ ته په شواروز کې نه په کلو موږ دا وخت نه لرو چې چیرې هم یو ورځ داسې مراقبه وکړو، ځان سره کینو، سوچ وکړو، فکر وکړو چې د خدای پاک په ما څومره احسانات دي او په ما کې څومره تقصیر ده. اشرف علي تانوي صاحب ته یو مرید راځي ورته وایي چې د ما د یو جنکۍ سره غلط تعلق ده، بار بار تا ته راشم توبه وباسم خو بیا هغه تعلق نشم ختمولی، بیا په یغه ګناه لګیا شم. چې ما بل ورته ویلي چې خپل شیخ ته سړی حال ویلی شي د علاج دپاره، نو دی په علاج کې څه ورته ویایي؟ وایي دوه کاره وکړه. یو دغه مراقبه کوه، د ځان سره ګوښه کښېنه او خپل ځان ته خطاب کوه، داسې خطاب لکه الله تعالی چې تا ته خطاب کوي. ځکه دا ورځ خو بیا په قیامت کې در باندې را روانه ده. داسې ځان ته خپل خطاب وکړه چې الله به ما ته داسې وایي چې ای خبیثه، ما څومره احسانات په تا باندې او ته څومره سرکشه یې، شرمېږې نه دې ما ده چې په قیامت کې بیا الله دغه راته وایي. هره ورځ یاسین شریف کې موږ وایو چې خدای پاک وایي چې د شیطان متابعت مه کوئ، وعبدوني هذا صراط مستقیم دی، ما عبادت کوئ، مستقیمه لار دغه ده. ځان سره دا تصور وکړه چې الله به بیا راته وایي چې ما په تو څومره احسانات دي او ته څومره سرکشه یې، نو بیا خجالت کېږي، دا کار بیا نه کوي. دوم علاج دا کوي چې کوم چا سره د تعلق ده ترک وکړه د وطن، لاړ شه د هغه ځای نه لاړ شه. ځکه چې ته توبه وباسې دلته راشې
مجلس ته پتا اثر راشي خو چې بیرته دی په خپل چا باندې چې تعلق غلطه وسره نظر ولګيږي بیا هغه عشق او محبت تازه کیږي هغه شی دی بیرته بیا ورشي د شریعت مطهره کې چې زنا په باب کې البکر بالبکر جلد 100 وتغریب عام یو کال شړل دغه د حکمت ده چې هغه څوک په بدعملۍ د چا سره لګیاوي وایي ګوره سل دریم وایي خو پنځم ورځ بعد بیا لګی کیږي خو چې ترڅو د زړه نه مینه نه وتلې د زړه نه مینه وتل په دې راځي چې تعلق ختم کی دا محبت چې پیدا کیږي کثرت ملازمت غواړي دغه څه نه پیدا کیږي نو محبت چې ختميږي طول الهجران غواړي ډیر وخت به هجران کوي بیا به هغه محبت ختميږي نو حیا دا یو شعبه عظیمه ده د ایمان ځکه یې ګوښې ذکر کړه او یا جواب دا ده چې اصلا دغه روایت کې اختصار راغلی ده اوږد روایت داسې ده چې ایمان څو شپېته شعبې ده فأفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان ایمان څو شپېته شاخه ده اعلی کلمت الله ده ادنای دا د چې په لارې رواني وازغای تیګه اډوکه د څه شی دی ولید چې مسلمان ته ضرر ده کې هغه د لارې نه لري کو پتا ته خدای په پیغام ثواب درکې او حیا هم شعبه د ایمان نو د حیا هغه متوسط شعبه ته اعلی ادنا متوسط اختصار صرف دغه نه ده شوی ورسته اخرنۍ خبر د حیا په خپل کور کې بیا درې قسمه ده حیا شرعي حیا عقلی حیا عرفي حیا شرعي دي ته ویل کېږي چې باعث پتا باندې د حیا شریعت وي یو کار ده د شریعت طرف نه تاسو حکم شوی کته هغه کار ونه کې د شریعت طرف نه ته ملامتېږي نو دغه ترک دی غشي کې حیا شرعي سره ته پیدا کیږي چې خوشاله بیا ما ملامتي او حیا عقلي دي ته ویل کیږي چې باعث په حیا باندې عقل وي کته هغه حیا باندې عمل ونه کې عقلات ملامتي باعث په حیا عقل وي نو کته هغه حیا ونه کې عقلات وخت هغه ته ملامتي او حیا عرفي دي ته ویل کېږي چې باعث په حیا عرفي هغه شای چې په عرف کې بدلی دی کېږي کته هغه کار وکړي په عرف عمل ونه کې عرفاً ته ملامت کېږي خلک دې ملامتي اوس دغه حیا په منځ کې کا تعارض راغی عمل به په کوم حیا کوي وایي د حیا شرعي او حیا عقلي په منځ کې خو تعارض نه راځي ولی کوم شای چې شریعت امر پکړای هغه شای حسن ده عقل سلیم دیغه قباحت نه درکې هغه هم حسن درکې نو عقل هم دا ویش دا کار وکړه کوم شای چې شریعت مطهره منع تر کړي عقل سلیم هم دیغه قباحت درکوي چې په دغه کې دا نقصان ده ځکه شریعت منع تر کړي موږ کې موږ تاسو چې حسن او قبح د اشیاء شرعي د عقلي داته خبره کړې و حسن قبح د اشیاء شرعي دي خو عقل سلیم احساس کړی شي درک کړی شي چې درک وکړه نو په شریعت کې چې کوم شی حسن ده عقلانه مغه حسن ده چې په شریعت کې کوم شی قبیح ده عقلانه مغه قبیح ده دې په خپل منځ کې تعارض ناراضي که تعارض راځي د ریواجو د شریعت راځي د موږ تاسو په اصطلاح کې نه د عرف نه تعبیر درته په ریواج وکم ریواجونه اکثره د شریعت سره ټکر وي اوس په دغه کې چې تعارض راغی ته په شریعت عمل کوي که په ریواج اوس نو شرعي چې ته ملامتېږي حیا شرعي چې ده هغه شی مامور به ده فرض ده که واجب ده که سنت ده که مستحب ده مامور به په څلور مقام دي اوس نو یو شی په شریعت کې فرض ده لیکن په عرف کې
په رواج کې هغه کار د شرم ده. ته به اوس شریعت ته اعتبار ورکوې که به رواج ته؟ نه، دلته ترک د رواج فرض ده په تا باندې. عمل په حیای شرعي باندې فرض ده، ترک د حیای عرفي فرض ده در باندې. که شرعي هغه حکم واجب و او په عرف کې هغه شی بد لیدی کېدو، په تا باندې ترک د عرف د حیای عرفي واجب ده چې پرېږدې به. که په شریعت کې هغه شی سنت و خو په عرف کې هغه شی بد لیدی کېدو، په تا باندې ترک د عرف سنت ده. که په شریعت کې هغه شی مستحب و خو په عرف کې هغه کار بد لیدی کېدو، په خلکو کې په تا باندې ترک د حیای عرفي مستحب ده. یعنی دغه حکم تابع ده خبره. اسی یو اسانه مثال درکړم. مخکې ورځو کې ما درته وویلې زموږ په اکثرو پښتنو کې دا رواج ده چې ښځه د پلار کره لاړه ناوې بیرته چې راولي زوم نه پسې ځي، دا د ښځې میړه، دا شرم ده. پرون یې واده راوړ بیا نن پسې روان ده، لیور پسې لیږي. او بیا په لیارې خلوت صحیحه راځي، شپه په لیارې راځي. اوس په شریعت کې حکم دا ده چې د لیوره نه ستر فرض ده، او په عرف کې په رواج کې دا خبره شرم ده چې خپله میړه پسې ځي. عمل په شریعت فرض ده، د حیای عرفي به برداشت کوې. په عرف کې د خلک غږیږي خو فرض خو به نه پرېږدي، ستر خو به نه پرېږدي. موږ په پښتنو کې قومي رواجو کې د اکثر خلکو په هغه کور کې واده وي، ډمانې راوستلې وي، ډمې ګډېږي، په دا ټولو ګناو هم خبر وي، داسې دعوت ته ورتګ جایز ده. خو که د موږ ښځې غواړي ښځې ټول کلي ورځي، شرم ده چې نه ور پرېږدي، خو تربور ده خفه کېږي. د تربور خفه کول نه غواړي، الله خفه کړي، رسول الله خفه کړي. حیای عرفي په پښتنو کې دا شرم ده چې تربور واده ته نه ورځي. شریعت درته وایي چې دلته فرض ده، حرام دي، حرام نه خو ځان ساتنه فرض ده. هلته خوړل فرض ناروا دي، ښځې ګډېږي. بیا په نن سبا دور کې خدای هم دې د فتنو نه خلاص کړي. ما ته غږېدلي دي موبایلو کې عکسونه اخیستل کېږي. ښه اوس څه وکړو چې ور نه شو، خو شرم ده. داسې ځایو کې حیای شرعي د حکم په انداز رجحان ده. که هغه شی مامور به فرض و عمل په حیای شرعي فرض ده، حیای عرفي پرېښودل فرض دي. که هغه واجب و حیای عرفي پرېښودل واجب دي، که سنت و حیای عرفي پرېښودل سنت دي، که مستحب و حیای عرفي پرېښودل مستحب دي. او که یو شی مباح ده، کړنې هم روا پرېښې هم ناروا، روا دواړه طرفه یې روا دي. مباح خو یې دغته فرض واجب سنت و مستحب نه ده، مباح ده. اوس په عرف کې هغه کې شرم ده، جایز کار ده، مباح ده، خو په رواج کې شرم ده. دلته ته اوس عمل په حیای عرفي کړی شي که نه، دغه شی به بیا ګورې. که پیغمبر علیه السلام کړی و ولو که په عرف کې بد ده، خو چې پیغمبر علیه السلام کړی ته عمل کړی شي په حیای عرفي هم، خو عقیده به دې دا وي چې تقصیر په عرف کې ده چې د دغه شي نه بده مني چې کوم شریعت روا کړی. د خپلې ښځې سره ساتیری، خندا، لټپیر، دا مباح عمل ده، خو نبی علیه السلام کړی. په پښتنو کې دا شرم ده، په پښتنو کې دا شرم ده. ته اوس په دغه شرم د پښتنو په شرم هم عمل کړی شي، مکه ازادي د ښځې سره، خو دا به منې ورسره عقیده به دا وي چې نقصان په موږ کې ده چې یو شی نبي علیه السلام کړی موږ ته بد لیدی کېږي. عقیده به دې دا وي چې نقصان په موږ کې ده. خو که داسې مباح عمل و چې پیغمبر علیه السلام نوم ثبوت نه لري، هغه نه ده کړی،
صرف په دغه ځای کې په حیا عرفي عمل کړی شي. دا حیا عرفي باندې صرف په دغه ځای کې بلا کراهت او بیخو به بد بیا په دغه واقع عمل کړی شي. نو ایمان څو شپېته شعبې ده او حیا هم یو شعبه عظیمه د ایمان ده. د ترجمه الباب سره مناسبت واضح ده. د بیان د هغو امورو کوي د موږ په مسلک چې مکملات د ایمان دي. دا شپږ شپېته یا اوه شپېته یا اوه اویا دا شعبې ټولې مکملات د ایمان دي، مشکل نشته. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وبسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله ابن أبي سفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ربط ما قبل سرداده مخکې ویل چې ایمان قولون و فعلون، بیا ویل چې زیادت و نقصان کې راځي، بیا ویل چې بنا د اسلام په 5 امور باندې راځي، بیا ویل چې دا 5 امور نه شعب د ایمان ډیر دي. دا ترقی ده په د خبره کې ټول ردونه دي په مرجئه باندې. اوس بیا رد کې په مرجئه چې طاعت فایده نه لري، ګناه تاوان نه لري. ولې طاعت فایده نه لري؟ په چا کې چې طاعت موجود و دیغه ایمان به کامل وي، او که په چا کې ګناه راغله، ګناه دومره تاوان کوي چې حتی د مسلمان لفظ تر نه پکېږي، دغه بیا مسلمان نه ویل کېږي. نور تشریح به بیا ځکه په حدیث کې کوو. دومره لوی تاوان ده د ګناه چې دغه انسان ته بیا مسلم نه وي، بیا فاسق ورته وي. نو ګناه تاوانی، نو ځکه د ګناه نه ځان ساتل ضرور او په مامور به امور باندې عمل ضرور چې ایمان کامل وګرځي. حدیث مبارک ده، خود عنوان د حدیث نه دور کړی، ترجمه الباب ګرځولای. ورسته عین دغه حدیث ذکر کیږي. حضرت آدم ابن ایاس سقدا روایت نقل کی د شعبانه. د شعبه په متعلق کې صوبان سوری رحمت الله علیه وی چې د امیر المؤمنین په حدیث ده. په عراق کې اول د رجال په باب کې تحقیق او دفاع عن الحديث د شروع کړی ده. دا کار د جرح او د تعدیل په پند رجالو کې خبره اول په عراق کې حضرت شعبه شروع کړي. دا روایت نقل کی د عبد الله ابن ابي سفرنا. سفر چې سفر نوم ذکر شي کنیه نه وي، هلته په سکون د فی راځي، او چې کنیه وي بیا په ځای کې په فتحه د فی راځي. دلته کنیه د ابي سفر. دا بیا سقدا اسماعیل ابن ابي خالد سقدا روایت نقل کی د شعبینا. شعبی چې دا ورسته بیا په دا دوم قال ابو معاویه کې نوم ذکر کیږي چې نوم عامر ده. دا د امام سے په استادانو کې کې تاسو په یاد هغه استاد ده چې د 500 صحابه مبارکین سره د تعلق راغلی ده، او حافظه دومره تیزه و چې موږ تاسو ویلي و چې دومره اشعار مې یاد دي، اگر کدی ما د اشعار سره مینه نشته، خو چې دور کې شروع کوم یو میاشت مکمل به زه ویایم، خو شعرونه به دماغ ختم نشي او شعر بم دواري ونه ویایم. دا شعبه رجل القدر تابعین د جملې نه ده، او د سونو صحابه مبارکین سره ملاقات راغلی. هغه روایت دلته نقل کی د حضرت عبد الله ابن عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنه. حضرت عبد الله ابن عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنه هغه صحابي ده چې تر پلار نه مخکې د ایمان راوړی. عمرو ابن عاص وروسته راوړی،
خو پلار د ده نه 11 کاله یا 12 کاله مشر و. د هلک چې ابتدایي بلوغ د ده ممکن ده چې راځي په 12 کلنۍ باندې، چې پلار څنګه بالغ شوی په هغه بلوغ په وخت کې دستي واده او د حمل راغلی، نو دومره هغه پلار تر مشر ده. خو دغه حضرت عبدالله هغه څوک ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام په اجازه د احادیث لیکل، چې هغه ابو هریره ویلي و چې د ما نه زیات روایات پیغمبر علیه السلام نه هیڅ چا نه دي نقل کړي الا ما کان من عبد الله ابن عمر فانه كان يكتب ولا اكتب. او د کوم احادیث مبارکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه لیکلي و، هغه رساله باندې نوم یې خو صحیفه صادقه، او تر ډیره وخت پورې هغه رواج او علماو بیانول، خو هغه حدیث په دغه صحاح ستو کې مندرج شو، ذاتي مستقله رساله ختم شو. دا عبد الله ابن عمرو ابن عاص په کار خدا او چې د مکثرینو نه وای د دنه ډیر روایت نقل وای، خو روایت بیا کم نقل شوی دي، تقریبا 200 روایت. هغه وجه موږ تاسو ویلې و چې یا خو د دې وجه نه چې د نفل اعمال ډیر کړ، درس ډیر نه کو، یا د دې وجه نه چې پس له فتوحاتو نه دی په مصر او په طایف کې اوسېدو، هلته طالبان نه وو، یا د دې وجه نه چې په شام کې د یهودو کتابونه چې ونیو هغه ډېر مطالعه کول، نو د علماو او طالبانو په دې اعتماد نه و، ځکه د دې روایت ډېر نه دی نقل شوي. هر روایت درته نقل کړي د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان هغه څوک ده چې سالم وي مسلمانان د ده د ژبې د ضرر نه او د ده د لاس د ضرر نه. علما لیکي چې الف لام په المسلم کې لپاره د عهد ده، مراد د دغه نه مسلم کامل ده. کامل مسلمان هغه ده چې د ژبې او د لاس د ضرر نه نور مسلمانان سالم وي. شاسه وی پی نفسه علمی انداز باندې خدا خبر صحیح ده چې الف لام لپاره د عهد شي او مراد تر نه فرد کامل شي چې مسلم کامل ده، خو لیکن په خبره کې بیا دومره زور نه پاتې کیږي. دغه په ځای چې الف لام د جنس شي بیا ډیره غټه پایدار لري. د ګناو نه د زجر د پاره چې دا حدیث بیانوي چې په کوم قوم کې زبان درازي ډېری وي، په کوم قوم کې په لاسو ضررونه ډېر وي، ته چې هغه قوم ته نصیحت کوي چې داسې ورته وایي چې کامل مسلمان هغه ده چې مسلمان د ژبې او د لاس د ضرر نه منع وي، سالم وي. په دغه کې به دی ډېر وډار شي د ضرر رسولو نه، او که په دغه کې چې ورته مسلمان یې ورته ویل کېږي چې چاته به ضرر نه رسوي، که ضرر رسو بیا مسلمان نه ورته ویل کېږي. الف لام لپاره د جنس، خو په نیستي کې خو بیا نه پې د جنس راځي، زجر په دغه کې ډېر ده. ولې که وایي کامل مسلمان و هغه وایي چې هسې نه یو کاملان، خو ګیره مې مرخیله ده، مثلا پلانکی مې هم کړی ده، دی بیا دا پلانکی هم یو څوک ویلی، خو چې جنس کې جنس نو دی وډار شي چې که مسلمان ته مې په ژبه ضرر ورسو بیخي د ایمان نه وځم، که مې په لاس ضرر ورته ورسو بیخي د ایمان نه وځم، بیا ځان ساتي. د اهتمام دپاره انحصار د جنس په دغه فرد کې وکړه. که دا شی نه و موجود، لکه ګواکې بیخي دا جنس نشته پکې موجود، عرب وایي د اهتمام دپاره المال الابل الناس العرب، ولی نور مالونه نشته، نور انسانان نشته، خو هغه قاصر کل عدم د دغه په مقابل کې هغه لکه بالکل چې وینه. دغې وجه نه یو چا اراده د قتل کړې، تا ته راغی د مسلې پوښتنه درنه کي چې که یو څوک مسلمان مړ کي بیا بیرته توبه وباسي، توبه یې قبلیږي، ته چې پوه شوې چې نوی اقدام کړی قتل ته سړی یې عمل نه ده، نو داسې آیات په ظاهر ورته ووایه ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ابدا وغضب الله عليه او اعد له عذابا الیما. دا انسان به همیش په جهنم کې وي چې داسې واوري بیا نه وژني.
خو که چا نه قتل شوی اوس پښیمانه ده تائب ده خو هلته مایوس ده د توبې د قبلېدن نه چې آیات ته خو ګورې د دغه سړي خو توبه نه قبلېږي لکه ابن عباس چا یو قول کړی و نو تا ته راغی چې اوس ما نه خو داسې جرم شوی خو خدای په کوی چې دا به مؤبد په جهنم کې وي ته بیا د ده د دلجویي دپاره تاویل بیا ورته وکړه چې دغه نه مقصد طویل مراد ده یا دغه چا چې هغه مرګ د مسلمان ځان ته حلال وبولي دا دغه چا په باب کې ده خو د انزجار دپاره تاویلونه مه کوه نو ځکه دی وی چې بهتره دا ده چې الف لام لپاره د جنس شي جنس مسلم هغه ده چې په ژبه به هم چاته ضرر نه رسوي په لاس هم که یې ورسوه ګواکې لکه مسلم بیخي دنه المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان هغه ده چې مسلمانان د ژبې او د لاس د ضرر نه محفوظ وي څوک پوښتنه کوي چې یو سړی د لمونځ دی نه کوي روژه دی نه نیسي خو په چا کار نه لري دغه به ذاتي دغه ویل کېږي المسلم من سلم المسلمون من لسانه دا نو کامل مسلمان ده ځکه خو چا ته خو ضرر نه رسوي او فرض لمونځ نه کوي یو نفر چا وړی و د حکومت بندي کړی و هغه ورور بیا ما ته غږېدو وایي مولانا صاحب ته ورغلم چې ته که سپارښت وکړي وایي ده راته ویلې چې څه جرم خو به نه وکړي وایي ما ویل نه ډېر ښه کاروباري سړی و عاجز سړی و هېڅ چا ته ضرر نه رسوه ما ذاتي دا ورته ویلې ښه تا خو ورته ویلې ده ته چې ته سپارښت وکړه کاروباري سړی و هېڅ چا ته ضرر نه رسوه لمونځ یې کو ولا لمانځه کې خو څه تقصیر و روژه یې نیوه په روژه کې خو مې والا خواندانه وه ما ویلې ښه یو سړی د خدای پاک نه باغي ده ته یې ښه سړی و کاروباري سړی و دا ښهتوب دغه ته ویل کېږي چې صرف د جنګ نه ځان ساته دغه ته نو دغه هم لکه دغه خلکو دا پوښتنه داسې کوي چې ښه نو یو څوک به نه لمونځ کوي نه به روژه نیسي خو چا ته ضرر نه رسوي هغه ته مسلمان کامل وی موږ وایو نه د دې معنا دا نه ده دې معنا دا ده چې د حقوق الله او ترڅنګ به حقوق العباد لحاظ هم ساتي دلته د حقوق العباد خبر لمونځ خو به کې روژه خو به نیسي زکات خو به ورکوې حج خو به کې جهاد خو به کې علم خو به کې خو د هغه باوجود که د مسلمان ته ضرر ورسوه دا عبادت ټول بیا په قیامت کې ختمیږي دا چې اسلام خوندي درته پاتې کېږي د حقوق الله سره سره د حقوق العباد لحاظ ممکن چاته به ضرر هم نه رسوي بیا پوښتنه کېږي چې ته وی مسلمان هغه ده چې نور مسلمانان د ده د ژبې او د ده د لاس د ضرر نه په امن باندې وي ولې کافر ته ضرر روا ده موږ په ملک کې اوس ورشئ بازار ته هندوان پراته دي که نه دي پراته هندوانو ته سیکانو ته اکثر ملکونو کې عیسایان پراته دي د اهل ذمه دغو ته ضرر روا ده نو جواب دا ده چې د مسلمان تخصیص چې شوی ده چې مسلمان هغه ده چې مسلمانان د د ژبې او د لاس د ضرر نه محفوظ دا په اعتبار د اغلب سره مسلمان زندگی غالبا د مسلمانانو سره ده نو چې مسلمانانو سره وسیږي نو ضرر به چاته رسیږي خو ضرر به مسلمان ته رسیږي نو ځکه حکم دا ده چې مسلمان ته ضرر مه رسوه او یا مسلمان که عام ده حقیقي مسلمان وي که حکمي مسلمان وي د اهل ذمه که حقیقتا نه دي مسلمان خو حکما مسلمان دي غاړه یې کې ده چې غاړه یې کېښوه نبی علیہ السلام فیصله کړې ده دماؤهم کدمائنا و اموالهم کاموالنا و اعراضهم کاعراضنا یو خو په حکم د مسلمان کې شو وژل هم ناروا دي مال غنیمت کول هم ناروا دي بې عزت کول هم ناروا دي او که اهل ذمه نه ده دسې کافر ده بیا که مستأمن یا متعهد ده چې صلح ورسره شوی دا بیا په حکم د مسلمان کې ده دغه ته به هم ضرر نه رسوي او که محارب محض ده در سره جنګیږي نه معاهده شوی نه په امن راغلی نه ذمه قبول کړي هغه ته خو ضرر رسول ځان ساتل څه کوي هلته خو حکم د فقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم هغه وزنه هغه د شریعت حکم ده مسلمان هغه د چې د ژبې او د لاس د ضرر نه مسلمانان سالم وي پوښتنه دا ده چې ژبه یې ولې مخکې ذکر کړه تر لاس په لاس سړی وژل کېږي
ویل کیږي په ژبه کیږي. نو دی وی چې ژبه یې ځکه مخکې ذکر کړه چې د ژبې ضرر عام هم ده تام هم ده. عام د څه معنی؟ عام دا معنی د لا ضرر غالبا چې رسیږي حاضر انسان ته رسیږي چې دلته درته نږدې وژلی شي ویلی شي پورې ویلی شي هر څه چې دی خو حاضر ته رسیږي. چې یو سړی په بل ملک کې پروت ده لاس ته نه ورسیږي په لاس ضرر رسوی شي. اما د ژبې ضرر عام ده. د دنیا په یو سر کې سړی د دی دلته غیبت څه کوي بهتان پسې ویایي ژوندي څه کوي په مړی پسې غږېږي مخلوق څه کوي په خالق پسې غږېږي. د ژبې ضرر عام نیک و بد پاچا ګدا حاضر غائب مړ ژوندی په ټولو پسې غږېږي. اما په لاس ټولو ته ضرر نه رسېږي. او تام هم ده د ژبې ضرر عام هم ده هر چاته ده تام هم ده. تام څه معنی؟ داسې ضرر ده چې هغه سړی ټول عمر دې بدنامه کړه. جراحة السنان لهل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان. په توره سړی ووایه 15 ورځې بعد جوړیږي. خو چې د خلکو د وړاندې د یو پیغور ورکړو چې خلک نه وو په خبر په هغه حال د خلک خبر کړه ټول عمر هغه پیغور بیا موجوده که نه ده موجود. پرهار د تورې ښه ده چې جوړیږي په ملهم پرهار د ژبې بد ده چې د عمر سره سم ټول عمر به هغه پیغور د تا ته موجود وي. نو ځکه د ژبې خبره مخکې کړه تر لاس نه. بیا پوښتنه ده چې دلته یې ژبه وویلې قول یې ونه وویلې چې د خبرو نه په امن وي وایي بیا خبره عامه ده. د ژبې ضرر په قول پورې نه ده تړلی. کله یو چاته په ژبه ضرر بې خبرو څوک رسوي هغه غږېږي دی په هغه پورې ګوره خلک یې پورې وخندول د ده خجالتي راولي که نه راولي وایي د ژبې په رایستلو هم خلکو ته ضرر رسوی شي. نو خبره عامه کړه په ژبه خبرې وي که خپله ژبه رایستل وي. د ژبې ضرر کنځه بهتان غیبت نمیمت سخریه طعن ټول د ژبې ضررونه دي. ولسانه ویده د لاس ضرر وژل ویل پورې ویل په چا دیوال ورړنګول په چا پسې غلط لیکل ټول د لاس ضررونه دي. اسلام د سلامتیا نوم ده چې چاته به نه په ژبه ضرر رسوي نه به په لاس ضرر رسوي. او والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. مهاجر هغه چاته ویل کېږي چې هغه ګناوې پرېږدي چې د کومو ګناو نه الله تعالی منع کړې ده. اول د شان ورود په لحاظ دا حدیث مبارک پیغمبر علیه السلام چې وویلې په څه پورې یې وویلې وایي مکه معظمه چې فتح شوه د فتح د مکې معظمین وروسته یو طرف ته د اخوت اسلامی درس و چې په لاس به هم چاته ضرر نه رسوي په ژبه به هم ضرر نه رسوي ځکه خو نوي خلک هم مسلمان شوه تیرې بدۍ به پرېږدی پیغورونه به پرېږدی هر څه به پرېږدی. خو بل طرف ته د دغه مهاجرو مجاهدینو په منقبت او فضیلت چې هغه نوي مسلمان د مکې معظمې خبر شوه نو د هغو هم شوق د هجرت پیدا شو چې وطن پرېږده ته مهاجر شې چې دا د هجرت غټ عظیم ثواب ته وګټې. نبی علیه السلام ورته ویل لا هجرت بعد الفتح. هجرت پس له فتح نه نشته. مکه معظمه اوس فتح شو اوس چېرته هجرت کوي؟ هغه مایوسه شو خفه شوه چې خو د دغه عظیم ثواب نه محروم شو. د دې د تسلي دپاره ویل المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. په خپل کور کې اوسېږه خو ګناه مه کوه تا ته به بیا هم د مهاجر ثواب خدای پاک درکوي. هجرت دو قسمه ده ظاهري او باطني. ظاهري چې دا وطن پرېښودل ده خبره مې مخکې اول حدیث کې هم کړې وه دا د کافر د ملک نه چې اسلامي ملک ته ځې علت شی ده خوف د معصیت ده چې په دغه ملک باندې قدرت کمونیستیانو راغی
که زه دلته اوسېږم کېدی شي چې د دوی زور چې قوي شي خدای دې نه کوي کوي نو بیا به ما لمانځه ته نه پرېږدي ما به روژې ته نه پرېږدي ما به بل عبادت ته نه پرېږدي بیا زه خدای پاک ته مجرم کېږم ګناهګار کېږم د ګناه د ډاره هجرت وکړي چې په ګناه کې واقع نشم اصل علت هجرت خو دغه ده اوس نو که یو سړي وطن پرېښی او لاړ بل وطن ته خو په یغه بل وطن کې ګناه نه پرېږدي بیا مهاجر ورته ویل کېږي هغه چې کوم شی علت هجرت هغه خو په ده کې نشو موجود دی خو د دغه ډاره تلو چې په ګناه کې دلته واقع کېږم خو عین په ګناه کې هلته واقع ده او که یو سړی په کور کې د خو ګناه نه کوي هجران د ګناه راغی ترک د ګناه راغی هجرت حقیقي او باطني راغی نور د هجرت ظاهري حکم چې د یو وطن نه بل وطن ته تګ ده حکم دا ده که یو سړی په داسې وطن کې اوسېږي چې اسلامي احکامو ته دی نه د خلاص حکومت کافرانو ده د عبادات په ښکاره نشي کولی هلته هجرت په فرض ده چې دی به د دغه ځای نه ځي او که په داسې ملک کې ده چې خپل شعائر د دین چې دی کوي د کافر د طرف نه په ده کار نشته نه د لمانځه نه منې کوي نه د روژې نه منې کوي نه د علم نه منې کوي نه د بل عبادت نه منې کوي په یغه ځای کې هجرت بیا مستحب ده بیا به هجرت کې د کافر د ملک نه مستحب ده ولې مستحب ده ولې به ځې وایي چې د کافر د ملک نه لاړ شي مسلمانانو ملک ته اجتماع د مسلمانانو کې به قوت راشي چې مسلمان څومره په یو ځای ډیریږي قوت پیدا کیږي بل په صحباتو کې اثر د نبی علیه الصلاۃ والسلام د مسلمانو د کافر اور باید سره ونه ویني یعنی دومره لرې ورته کافر نه اوسېږي که د شپې په بیابان کې اور بلکې کافر د خپلې خیمې مخ ته تی باید ونه ویني دومره تر لرې ولې بار بار موږ نه وی چې ډېر اثر په صحبت کې ده که نه ده چې کافر سره اوسېږي ګټ د موږ مسلمانانو په حال چې دعوه د اسلام لري او نور خلک یې ملاتړ کوي سړی دلته تعصف وکړي ځي لندن ته اروپایي ملکونو ته او بیا چې راشي صفت هم کوي ډېر ښه ملک ده ځوانان نور هم څه بیایي خو چې شانه تحقیق پسې وکړي لمونځ نشته روژه نشته د خواهشاتو پوره کولو ځای د صفت په دغه ده چې که زنا کوي ازادي ده که شراب چکي ازادي ده دا ځوانانو ته دغه صفتونه کوي ټول څه دي اوس دغه نورو مشرانو سره دا فکر نشته چې دا د ما زوی هلته ځي دا تګ روا ده دا مخکې ورځو کې دلته یو سړی راغلی و ما ته د سپارش په باب کې چې که چیرې مې ته دلته چاته ور معرفي کړي چې یو عهده راکړي زه د لندن نه راغلی بیا نو دا د خپل ځان د خوبایي صفت کوه 12 کاله غالبا وښه چې ما هلته شوی د تر اوسه مې ما قبولي نه کېږي هغه ملک ما ته ویزا او قبولي نه راکوي ولې زه د جنکیو نه ځان ګورم هلته قانون دا ده چې ته په کوټه کې اوسېږي سرکاري مسافرخانې دي بېګا ته جنکۍ درځي که ته بدعملۍ نه انکار وکړې بیا خو د تا اسلام ثابتېږي بیا پناه نه درکوي خو چې بدعملۍ کوي بیا بانه به هم دا کوي چې زه د طالب نه راتښتېدلی یم د مسلمانان مجاهدینو نه وژنم یې ځکه بیا هلته قبولي درکوي وایي زه هغه کم نه 12 کاله مې شو که څو کاله مې شو تر اوسه ماته قبولي نه راکوي بیا یې صفت کوي وایي هغه ډېر ښه ملک ده ما ځکه ورته ویل زه تاسو سپارښت ځکه نشم کړی چې دا 12 کاله تا څه بد کول چې هلته اوسېدې چېرته تلې په تا زه اوس څنګه اعتماد وکړم چې ته د هغو د طرف نه جاسوس راغلی د هغو دپاره کار کوې وایي دلته تنګ شوم مالې دلته تنګ شوې چې خلته مظاهرې وه خو مسلمانو کافر دواړه وو خاین کافر ته ورغلی خو بل اسلامي ملک ته بتلی که رښتیا د دغه نظام نه د تا بد راتلی د نظام نه تښتېدی
چې زه خپل اسلامي شعایرو ته نه خلاصېږم خو اسلامي ملکونو ډېرو اسلامي ملکو ته به دلته خو ګډ وډ لیب ګر خلته مظاهرې خبره وه خو اسلام و کفر دواړه وو ټول خلک خو کافر نه و چې دلته اوسېده ته د دغه نه لاړې عین کافر ته ورغلې اوس بیا د ځان صفایي کوې ما ته صفات کوې مالې زه دې څه پېژنم هسې ښه یم چې دغه سوچ نشته چې دا د ما زوی د ما ورور دا موږ ته خو دعا او امیدونه ډېر خلک لري بل ورځ زوی 2 زمن مې تللي دي په دغه هغه کې دا تخلیه کې دا لفظ هم داسې ویل تخلیه کې یعنې چې دا وطن پرېښ په دا تخلیه کې تللي دي ته دعا وکړه چې خدای هلته ښه قبولي وکړي بې غیرته اوس په ما دعا کوې چې خدای په کافر قبول کړي دومره بې حیا شي په دام نه پوهېږي چې اوس دغه سړی چې دا زه امید دعا ورته لرم دا د دین په برکت باندې د ده دعا خدای قبلوي که د بېدینۍ د وجې نه قبلوي چې دی بېدیني ته دعا وکړي بیا به یې د خپل څه حال وي یعنې دا سوچ هم بیا دماغ نه وي صاحب ته دعا وکړه 2 زمن مې تللي دي دا تخلیه کې چې خدای پاکې هلته ښه قبولي وکړي مالې نو دا معنا ده چې خدای چې کافر یې کړي دا دعا ورته وکړه چې خدای کافر یې کړي مهاجر من هجر ما نهى الله عنه مطلب مې دا ده موږ تاسې سوري مهاجرت خو کړی کورونه مو پرېښي دي انما الاعمال بالنیات کې مو ویلي وو د علم پسې راوتلي یو مهاجر یو خو ډېر مهم موږ تاسو ته د علم د حاصلولو دپاره هجران معنوي ده که دلته موږ په مدرسه کې دننه اوسېږو خو خدای نخسته د لمانځه پایبندي نه وي غیبت وي شیطانت وي دروغ ویل وي مسلمان سره حسد وي په کبیرو ګناو لګیا یو بیا به د خدای رحمت څنګه متوجه شي الله خو چې نصرت کوي ومن یخرج بیا که په لیارې مړ شي اجر واجب ده علی الله خو چې فی سبیل الله ووځي د خدای د رضا دپاره ووځي چې د خدای د رضا دپاره نه یې وتلی که نوم و نشان دپاره وتلی یا د خواهشاتو پوره کولو دپاره وتلی خو دغه ته عالم حقیقي طالب حقیقي ویل کېږي نه دا خو هجرت حقیقي غواړي د علم چې باطني هجرت هم وکړي ګناوې پرېږدي بیا به د خدای رحمت دروازې خلاصېږي شکوت الی وکیع سوء حفظي فاوصاني الى ترک المعاصي فان العلم نور من اله ونور الله لا يعطى لعاصي مهاجر من هجر ما نهى الله عنه قال ابو عبد الله امام بخاري ما درته مخکې ویلي وه لکه مسلم چې کله د ځان نه تعبیر کوي لکه ترمذي چې قال ابو عیسی وی دایمي قال ابو عبد الله خپل ځان کوي چې وقال ابو معاويه حدثنا داود ابن ابي هند عن عامر قال سمعت عبد الله ابن عمرو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم په دغه تعلیق کې چې دی ذکر کوي دوه غټې دي یوه هلته مخکې شعبي ذکر و نوم یې نه و دلته نوم د هغه واخیستی شو چې عامر دوم هلته شعبي د عبدالله ابن عمر نه په عن نقل کړی و دلته نقل په چا باندې ده قال سمعت عبدالله احتمال د انقطاع ختم شو که نه شو ختم دواري بیا ویایي وقال عبد الاعلى عن داود هلته د داود شاګرد معاویه و دلته عبد الاعلى ده عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم په دغه کې بیا یو نکته ده مشهوره خبر دا ده چې په صحابو کې چې عبد الله مطلق ذکر شي عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه تر مراد ده اوس دغه روایت چې شعبي کړی د عبد الله ابن مسعود نه کړی که د عبد الله ابن عمرو ابن عاص نه کړی عبد الله ابن عمرو ابن عاص نه اوس په یو سند کې صرف عبد الله مطلق ذکر شوی نو چا به ذهن ته دا رسېده چې عبد الله ابن مسعود ده د هغه ځای هم دلته راوړ چې نه هغه عبد الله چې مطلق ذکر دم دغه عبد الله ابن عمرو تر مراد ده 3 سندونه سره یو ځای کړه د دغه غرض دپاره چې دلته د عبد الله ابن عمرو مراد ده عبد الله ابن مسعود نه د مراد ځکه چې په نورو روایتو کې تصریح په شوې ده چې عبد الله ابن عمرو ده دا د دغه دوم تعلیق پیدا بس